ابو سعید الخدری رضی الله عنه وی چې ان نبی الله صلی الله علیه وسلم قال رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې و كان في من كان قبلكم رجل ساسو مخکې چې کوم امتونو کوم خلکو هغه کې یو سړی و دا اوس دي چې رسول صلی الله علیه وسلم د تیر شوي امت د یو کس واقعه بیانوي وی دغه سړي دا چل کړی و چې قتل 99 نفسه د چې دنه یو کم سل کسان وژلي وو دا سړی د الله نه لري یو کم سل کسان یې مړه کړو فسأل عن اعلم اهل الارض نبی تپوس کو چې په دې ځمکه باندې په دې وخت کې څوک ښه پوهېږي یعنې علم چا سره دی نو فدل على راهب هغه ورته یو پیر یې ورته وښود پیر چې هغه په دې ګرجه کې ناست یو عابد او زاهد انسان و په پیر او په عالم کې فرق یې پیر دی چې دی عبادت ډېر کوي علم ورسره نه او عالم سره علم یې نو هغه ورته چې ده پسې ورشه دا ډېر چې دی یو پوه انسان دی دا هم د خلکو غلطي وه چې تاسو د پیر ښایي نو دې مسله کې عالم پکار دی خیر دوی د پیرو خو پیر سے پسې لاړ شه هغه په ګرجه کې ناست عابد زاهد انسان وی فاتاه د هغه پسې راغی فقال ورته وی انه قتل 99 نفسا صفا خبره وکړه ما یو کوم څه کسان وجلی فهل له من توبه نظمت پر توبه شتي چې الله ته واپس ګور په دې کې دا فائدہ ده چې دا کوم انسان چې په دې ګناونو کې اخته بس په دې نفس کې بیا دته یو کمه محسوسيږي چې څو پر دې رب العالمین دې بندګۍ ته واپس نه ورغړي دا جوني مزدار نه دا جون کې خون نه دی جون کې اطمینان او سکون نه ډېر دي خلک دي چې موږ پیژنو کروڑپتیان لک پتیان دي غریبانه ګډ وډ ګرځي او الله ول په دنیا کې چې ترقی ورکړي خو په جون کې خوشحالي نه په جون کې اطمینان نه او ډېر داسې کسان پیژنو چې الله سبحانه وتعالى هدایت ورکړي نو موږ ته خپل ویلي چې زموږ ژوند اوس بدل شو اوس پکې اطمینان راغی اوس پکې سکون راغی اوس پکې خوشحالي راغله اگر که سره مال نه اگر که پیسې وسره نه اگر که دنیا وسره نه خدای زړه مطمئني ته الله سبحانه وتعالى دین خاصیت ته چې کړه ته د الله سبحانه وتعالى بندگی کول نو لازم به سي لازم به خوشحالي ګور دا سړی یو کم سل کسانې وجري دا غټ بدمعش سړی دی او غټ زورور سړی دی چې یو کم سل کسانې وجري خو زړه خوشاله نه دی نو اخر ورغی چې لار ولټوم چې ما د زړه څخه خوشاله شي په دغه ځله خوشاله نه و چې د بدمعش دی په دې ځله خوشاله نه شو چې د زورور دی په دې ځله خوشاله نه شو چې د مالدار دی په دې ځله خوشاله نه و چې زه نسب والایم نه اخر دی چې مجبور شو هغه لارې ته د رب العالمین بندګۍ ته واپس راتو چې زړه مې مطمئن شي نو دې پیر صاحب ورته ووایي چې لا ستا دپاره توبه نشته ولې ځکه چې دا پیر چې کنه پیر یا یو عابد انسان علم وسره نه په د باندې د عبادت زور د علم نه زیاتی ځکه د سره عبادت علم خو د سره نه کېږي د دې سختي خو خی یې ته خو پیر سیب دی کنه او علم وسره نشته نو چې نه ستاره پر توبه کوم ځای کېده تر توبې لای یو کم سل کسان د وجود ما بچره توبه شتي وکنه نه بس د چې دا خبرو پر سره قار شو فقتله نو بس هغه پیر سیب هم چې تورسو فکمل به 100 سل کسان پورا کړ هغه ملک وسیب او د عادت ته د مخ کې نه د قتل او قتال سره د جنگونو سره وجلو سره بس سره ملک به ته پوښو کو چې ما ته دې سره خو چې عالم او پوه انسان يفضل على رجل عالم نبي او د خلکو یو عالم خو چې الله سبحانه وتعالى ډیر علم ورکړو هغه به ورغه وته وي نو قتل 100 نفس سلم وجلي سل اولين ده یو کوم سلم ده سلم وجلي فهل له من توبه توبشتي او ته نعم ولي نشتي ومن يحول بينه وبين التوبه او ده توبه په منځ کې وسو کړی ګور عالم دی ته وي دا د حدیث نه غټه فائدہ وروته چې عالم د عابد نه غوري زموږ په دې ملک د صوفیان پیدا شوي دي د جمعتونو په دې ګوټونو کې جنازې الله کوي تسبیح سره پلاس کی او صرف دغه ګوټونه نیولې دي او پستی خبرې کوا او بچا باندې رد مکوا دا خلک زر کار د الله سبحانه وتعالى بندګیو کې کنه زر کار سره دی ونه خوځي دوی د علماو درجه ته نشي رسي
عالم دی، هغه الله علم ورکړي، هغه الله بصیرت ورکړي، هغه دراسه دغه په ذریعہ باندې الله سبحانه وتعالی د امت چې د ژوندې ساتي، د امتیانو د مسلې څوک باندې علماء او ته باندې صوفیان غونی چې بیانوي. صوفیه کې د مسلې شروع کړه خو به تباہ او برباد کی. نو دوی ته څومره خوري خبرو کړو د داود توبې په منځ کې څوک راځي. انطلق الى ارض كذا وكذا پلانیزم کې لارشه الته لارشه فان بها اناسا يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم. هغه پلانیزم کې لارشه الته نیکان خلق دي د الله بندگی کوي، نو تاسو هم د الله بندگی کوه. ولا ترجع الى ارضك فانها ارض سوء، او د خپل ځمکې ته مر او بس کې دا بد ځمکه ده، دې کې بد خلک اوسي. د نیکانو خلکو سره اوسېږي نو رب العالمین ته بنږدې شي، او چې د بدو خلکو سره اوسېږي د الله نه بل لري. ځکه ته د عالم سوې وي د خپل ځمکه پرې د خپل کله پرې د خلک بي دین لري، او ته چې بي دین په منځ کې اوسېږي نو ته کې دینداري نه راځي. کته دا غواړي چې زما توبه الله سبحانه وتعالی قبول کړي او زه صحیح الله ته واپس شم، نه د خپل ځای پرې دی په کوم ځای کې چې بي دیني کیږي او دې ځای ته وځي چې الته د رب العالمین بندګي کوي. نو دې عالم ته وګوره څومره پوه انسانو دایو ته به زیاتی وي، ومن يحول بينه وبين التوبه، ستاو د توبې په منځ کې وسوک راشي. بل فائدہ به کې دام پرته ده چې څه مبنقتی کې مړوي د پلانې دې نه لري ته نه راوړي. خلک د سیسل کړي پلانې کومه غټه ګناه کړې دې نشي کوي، نشه غټه خبره ده. او چې سړي سل کې ساو جوړي دا غټه خبره ده، کومه غټه ده په موږ کې څوک دې ګناګار او ظالم شي سل کې ساري وځي دې څوک موږ کې څوک نشته. یو سړی دې ګیره وړه کوي، یو سړی دې مثال کې سندري اوري ته یو پر نشي ته دوی پر ودو قبل وړه پرې دې نه راوړي. دا وګور سل کې ساري وځي رب العالمین بس واپس دې به واپس تخپل کوشش کوه. الله سبحانه وتعالی به د پر ازره باندې دا رحم د وبتوي کې د بچینه الله سبحانه وتعالی ته واپس. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثونو څومره خواږه څومره فائدې به کې د نه پرتی. هغه ته چې خپل ځمکې له مزه دغه د بدو خلکو ځمکه ده. فانطلق بس دیم روان شو حتى اذا نصف الطريق اتاه الموت، کله چې د لارې د منځ ته ورسېدو بالکل نو مرګ ولاړه. په دې کې دا فائدہ لري چې خالص توبه دې سړي وستو وره توبه وباسي نه کوم وباسي خالص دلیل به لري چې دا خالص توبه چې دی وته په سفر باندې دا چې خیر ثواب ولرشم بل ثواب ولرشم بل ثواب زموږ دې بعض کسان ته ګیره نه پرېږي الله را لزوی راکی به ګیره پرېږي او چې بوډا شو بیا به ګیره پرېږي دا کوم توبه او کوم دینداری ده او ته به دغه استپاتې شي. دا خو خوځي رسل کسانی چې وجري چې د لارې ته راوته دي ګور مرګ ولراغه اګه دې نه راوته مرګ بوله په دغه حال کې راغلی. دا خوش قسمتي و چې راووتو دې لارې ته او مخ ته به الله دې رحمت ته ګوره چې سړی اراده وکړي او د ارادې په خیر اراده او رښتینې اراده رب العالمین د دې ارادې مطابق چې ثواب ورکړي. مهربانه بادشاہ دی هغه د خپلو بندګانو باندې ډېر مین دی. به دې وته کله چې نیم لارې ته راورسېدو مړ شو فاختصمت فيه ملائکة الرحمة وملائکة العذاب. عذاب ولا ملائکه رالو چې سړي عذاب ورکو، رحمت ولا ملائکه رالو چې بده باندې رحمت وشي الله وبخي. عجیب منځ کې جنگ شروع شو. فقالت ملائکه الرحمه دا کوم چې رحمت ولا ملائکه هو چې جاء تائبا مقبلا بقلبه الى الله تعالی دغه الله طرف ته روانو خالص توبه وستوا د زړه د کومې نه وستوا الله بس روان په دې رحم کې. وقالت ملائکه العذاب اغذاب ولو تسو انه لم يعمل خيرا قد دغه چې د خکر سره کړي شي دراسه تاسو واجب د باندې برحم کی ګور د دې انسان دی چې سل کسانی وجری دي او خکاری د سره کړي نه خو توبه وستل. فاتاه ملك في صوره ادمي. الله سبحانه وتعالى یو بل ملک راولې په ملائکه کې د انسانانو په شکل. اوس دې د پته نشتی چې دا د انسانانو په شکل کې یو ملک راغلی خو الله سبحانه وتعالى راولې فجعلوه بينهم نديو تیزه پلانیه تراشه فیصلو کوي په مسګ مونږ ورانشي دوی نه عذاب برځي دوی نه په دبا رحمت راوري. وی فقال ناغوت وی قيسوا ما بين الارضين نو تاسو دې کارو کوي چې لازم کې ناب کوي دا مسافت ناب کوي فإلى ايتهما كان ادنى فهو له نو کم لري د جنیجدي کم زمکه د جنیجدي دغه شو کدی د خپل زمکه د جنیجدي د کم نه چروته دی بس بیا د عذاب ورکړي کی او کدی د بلیز مکی ته نږدې کوم چې نیکانو خلکو زمکه ده نو بیا الله سبحانه وتعالى به وبخي. وفقاسوا فوجدوه ادنى الى الارض التي اراد. نو چې کله هغه زمکه مسافت دغه وکړو او غي ناب کړه
نو هغه ځمکې ته دی نږدې و کمې ته چې روان خوش قسمتۍ ته ګوره فقبضته ملائکة الرحمه نو بیا دې سا هغه ملایکو واغستو کمې چې د رحمت ملایکې کم چې د رحمت ملائکه هغه چې د سا واغستو متفق علیه د حدیث امام بخاری او مسلم راوړی په بل روایت کې دی وی فکان الى القريه الصالحه اقرب بالشبر دغه ځمکې ته کوم چې نیکانو خلکو ځمکه یو لیش وته نږدې و بس لکه یو لیش دی راځي خو نه بس دی باندې بیا د عذاب د ملائکه مسلط کېدو خو د یو لیش دغه ته نږدې و نو فجعل من اهلها ان الله سبحانه وتعالى هم دغه کلی ورسره شمار کو جرانیک سره او فی روایه او بل روایت کې دا راځي څومره عجیب خبره ده الله سبحانه وتعالى دې رحمت ته ګوري فاوحى الله تعالى الى هذه ان تباعدي والى هذه ان تقربي وی الله سبحانه وتعالى دې زمکه ته وحی وکړه دا کوم چې د بدو خلکو زمکه ودی چې دراوته ویته لري شه او دې بل زمکه ته وی دا کوم چې نیکانو خلکو زمکه وی ان تقربي تر نږدې شه وقال قيسوا ما بينهما بيوتويدا تاسو دا مسافت چک کی ناپی کی فوجدوه الى هذه اقرب بشبر فغفر له نو دغه نیکانو خلکو د زمکه ته یو لږ غنیج دیو یو لږ مسافت کې د بل زمکه نه اخو فغفر له الله سبحانه وتعالى وبخ نه دی حدیث کې د الله سبحانه وتعالى د رحم ته وګور د الله په بندګۍ کې یو غوپا د الله سبحانه وتعالى په بندګۍ کې د دې انسان غټول ګناونه وینځي نو کوم رب العالمین ته رجوع کو د زړه د کومین الله سبحانه وتعالى ته واپس شو د خپل ګناونه پریږدو زموږ د توبه الله نه قبلې کنه قبلې کنه موږ د دې سړي نه زیات ګناګار سل کسان خو موږ نه دی وجلی وسپور او نه موږ چرته د سی وخت راغلی الحمدلله چې موږ بالکل د سره ښه کار کړی نه نبی اولی چې تاسو توبه الله سبحانه وتعالى ته نو بس یو نوې ژوند شروع کړي رحیم بچا دی مهربان بچا دی دغه سړي لپاره ګوره هغه زمکه را نږدې کړه د نیکانو خلکو هغه بلې لري کړه چې بده باندې رحم وشي حالانکه در الله سل بندگان نور وجری دی خو چونکه توبه وستا الله سبحانه وتعالى ته واپس شو نو الله سبحانه وتعالى هم د دروازې بندي نه کړې رب العالمین چې دروازه نه بندي او کمه په من کې لري کمه بچا کې لري په من کې کمه دې من کورلو دا ور موټه کول الله سبحانه وتعالى چې دروازې نه بندي تاسو د نن نجری او خالص توبه وباسي الله سبحانه وتعالى د اسمان د دروازې وټه کوي هغه دروازې کولو دي هغه درل چې سو کورغله دی هغه واپس خالی نه راغله خو سیم دې ته ضرورت دی چې موږ به د زړه نه چې دغه طرف ته رجوع کوو